رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث وره دا وره ښا اے زما بندگانو اے بندگانو که تاسو دومره ګناه وکړئ چې د دې ځمکې نه واله د اسمان غاړو ته ورسېږي څومره ګناه چې دا ټوله ځمکه پرې ډکه شي او د اسمان غاړو ته ورسېږي او شرک دې نه کړی چې مشرک نه او ما ته سر ښکته کې توبه وباسې نو دا دومره د ګناه ځای بدله د بخښنې نه ډک کم هېڅ پروا مې نشته څونه مهربان الله دی قسم په خدای که مور دومره مهربانه په بچي څونه چې الله مهربانه دی پیغمبر مبارک فرمایي پلار دونه مهربانه په بچي نه څونه چې الله په موږ مهربانه دی موږ د خدای دشمني کوو موږ منځونه نه کوو موږ د خدای خلاف کوو موږ دروغ وایو موږ غیبت کوو موږ حرام خوري کوو موږ هر څه کوو بیا هم خدای ډوډۍ راکوي بیا هم خدای صحت راکوي بیا هم خدای سترګې راکړي دي